السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښ یم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل عکسونه د ټول عمر لپاره سیو کړئ. یعنې ملګرو که چیرې بیا ستاسو عکسونه ډیلیټ هم سي تاسو ته به ډېر په اسانۍ سره برته هغه عکسونه په لاس درځي. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو وخت که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی دی مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ډېر اسانه طریقه ده. تر ټولو مخکې تاسو د خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړئ نو دلته به دی تاسو ته خپل جیمیل اکاونټ خلاص شي. یعنې ملګرو تاسو په جیمیل کوم جیمیل ده جیمیل آی ډي به ورکړئ او دغه رقم پاسورډ ورکړئ. بیا به تاسو اکاونټ دی تاسو ته خلاص کړي. ملګرو کله چې دی تاسو ته خپل اکاونټ خلاص کړي دغه رقم ملګرو تاسو بیرته به بیک لاړ شئ په خپل موبایل کې به ډیوایس پیدا کړئ. ملګرو د ډیوایس په نامه یو اپشن ده دی دلته تاسو ته 15 جی بي مفت کم سټوریج درکوي. یعنې 15 جی بي مفت درکوي. 15 جی بي چې دی تاسو درکړي پکې تا خپل ویډیوګانې تصویران دغه رقم نور لازمي ډاکومنټسونه چې دي هغه ټول ته سیوی شي د ټول عمر لپاره. نو ملګرو بیا هغه تاسو ته په ټول عمر نه ډیلیټېږي. نو ملګرو دغه به تاسو څنګه سیوئ نو ملګرو تاسو به ډرایو خلاص کړئ. ملګرو کله چې تاسو خپل ډرایو خلاص کړئ ګوره ملګرو ګوګل ډرایو ورته وایي په دې کې دی تاسو ته 15 جی بي درکوي. ګوره ملګرو زما یو څه شیان دي دا شیان ګوره ما کې ایښي دي یعنې دا د ټول عمر لپاره به ساتي پاخه پراته دي یو څوک یې هم نه ډیلیټوی سي او 10 کاله بعد 20 کاله بعد راسه همدغه ته چیش کوی سي بیرته ترلاسه کولی سي. نو ملګرو ګوره تاسو به خپل کم ډرایو چې د هغه به خلاص کړئ. کله چې هغه خلاص کړئ اوس که چیرې تاسو یو تصویر ور اپلوډوئ یا بل شی ور اپلوډوئ نو هغه به تاسو څنګه اپلوډوئ. ملګرو دا کومه پلس نشان تاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ که د فولډر والی مکمل فولډر اپلوډوئ سي. یعنې په ستا په کم فولډر کې چې که چیرې 100 تصویران وي که 200 وي که 300 وي که 400 وي حتی که هر څو پورې هغه ټول ته اپلوډولی سي. او د هغه رقم که د چیرې اپلوډ والی په اپلوډ کې بیا یو دانه اپلوډوی سي. نو ملګرو که د چیرې ګوګل ډاکومنټس والی په ګوګل ډاکومنټس مثال ته اپلوډوی سي هر شی چې د اپلوډوئ هغه دلته ټچ کوئ سي اپلوډوی سي. نو ملګرو زه راځم یو تصویر اپلوډوم. کله چې تاسو په اپلوډ باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو دی دلته تاسو ایمیج ویډیو او د هغه رقم اډیو سو ډاونلوډ سو دا ریسنټ ستا شیان دي دا به دلته راسي په ګلري کې په ګلري باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې ته په ګلري باندې کلیک وکړې دغه رقم ګوره دا ستا ټول ډاکومنټسونه سو یعنې هر شی چې اپلوډ یې هغه باندې به اوس ته کلیک وکړې. ګوره ملګرو زه راځم دا زما لازمي ډاکومنټسونه دي اوس په دې باندې به ته دا رقم کلیک وکړې صرف او صرف په دې باندې کلیک وکړې. کله چې ته په دې باندې کلیک وکړې ګوره پریپیرینګ ون فایل فار ډاونلوډ یعنې یو فایل د ډاونلوډ لپاره چې سو ریډي سو. ګوره ملګرو دغه دا د کلیم پروګرام ډاټ جی پی جي ګوره دا نوم ما ورته لیکلی دی دغه به اوس چیز کې اپلوډ سي. ملګرو کله چې ګوره دا اپلوډ سو یو څه ټیم اخلي اپلوډینګ روان ده نو دا تصویر به بیا په ټول عمر لپاره ستاسو سره سیو سي. نو بیا به دا تصویر د ټول عمر لپاره که د هر وخت په کار سو بیرته ته له دغه جیمیل څخه ترلاسه کولی سي. یعنې ملګرو ډېر اسانه طریقه ده. اوس که چیرې نه اپلوډ سو دا به راځي چیرې نو ملګرو لږ انتظار ورته کوو چې دی خالي اپلوډ سي. کله چې دغه اپلوډ سي ملګرو پای ته ولاړ سئ دورې به ستاسو تصویر پروت وي صرف او صرف به تاسو ته کلیک غواړي کلیک به وکړه هغه تصویر تاسو سیولی هم سي بیرته ډاونلوډولی هم سي او د هغه رقم کتلی هم سي. نو ملګرو لږ ټیم اخلي زما نیست چې دا نن لږ سلو ده نو له دغه وجه لږ ټیم یې زیات واخیستی. نو ملګرو اوس ورته ګورو لږ انتظار ورته کوو. نو ګوره ملګرو هغه فایل چې ده هغه اپلوډ سو اوس به صرف او صرف تاسو لاندې ولاړ سئ. کله چې تاسو لاندې ولاړاست هغه ستاسو فایل به دلته دی تاسو ته خپله راواړئ یعنې هغه فایل به دلته پروت وي. اوس به دلته تاسو خپل فایل پیدا کوئ یعنې کوم شی چې تاسو اپلوډ کړی ولو تاسو به هغه اوس څنګه پیدا کوئ. ګوره ملګرو صرف او صرف لاندې ولاړ سئ. نو کله چې تاسو لاندې ولاړاست ګوره ملګرو هغه به دلته خپله اپلوډ سوی وي. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو هم لاندې راسئ ګوره کلیم پروګرام ډاټ جی پی جي دا شی ما اپلوډ کړی ولو صرف او صرف تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به دغه دلته تاسو ته خلاص کړي. یعنې په دغه ذریعه سره تاسو کولی شئ چې خپل ډیلیټ شوي خپل تصویران محفوظه کوي. یعنې په ټول عمر به دغه تصویران بیا له تاسو څخه نه ډیلیټېږي او نه به در څخه ورکېږي. نو ملګرو ګوره په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې خپل تصویران محفوظه کوي. نو ملګرو د زیاترو ملګرو دغه پوښتنه هم کړې وه چې له موږ څخه تصویران بار ډیلیټېږي موږ یې څنګه ترلاسه کوو. نو ملګرو
ملګرو دا ګور تاسو ته 15 جی بي پرې هم درکوي. نو په دا 15 جی بي کې تاسو هغه لازمي شیان کښېږدئ کوم چې تاسو د ټول عمر لپاره پکار وي، یعنې هر وخت تاسو ته ضرورت یې. نو بیا که چیرې له تاسو ته ډیلیټ هم سي، تاسو خالي خپل جیمیل خلاص کړئ، هغه به تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ترلاسه کولی سئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.